السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کاین ماسټر آی ډي څنګه جوړیږي؟ خبرې کوو په دې باندې. لومړی برخه ده د کاین ماسټر د زده کړې، بلکې زموږ د ګرافیک ډیزاینینګ د زده کړې انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم تاسو سره خپرېږي. موږ زموږ یوټیوب چینل څارئ. راځو خبره دې باندې کوو. کاین ماسټر هغه دی چې د غټو ویډیوګانو لپاره تر ټولو غوره اپلیکیشن دی چې غټې ویډیوګانې پرې جوړوي. اما وړو ویډیوګانو لپاره نور اپلیکیشنونه هم شته، لکه کیپ کټ داسې نور وغیره ډېر دي چې هغه به هم انشاءالله په تدریجن ډول تاسو سره شریکوو. راځو دې ته د کاین ماسټر آی ډي څنګه جوړیږي شروع پرې کوو، وخت مو نه ضایع کوو. شروع کې به تاسو ته دغه شکل راشي، د کوم چې وینئ دغه تاسو به دغه اخري بیخ کې چې تاسو کوم وینئ دغه نشان مې چې درته پرې ووهلو، دغه ځای به تاسو ووهئ. دلته چې تاسو لاړ شئ تاسو ته به دغه درې اپشن راشي، دغه درې. لومړی ګوګل د ګوګل دغه مه وهئ، د سور نشان ووهئ، هغې کې تاسو خپل آی ډي جوړه کړئ. دلته تاسو خپل ایمیل اډرس ور داخل کړئ، کوم ایمیل چې ستاسو وي هغه مو چې ور داخل کړو اوکې ووهئ. او دلته بیا تاسو خپل کوډ ور داخل کړئ، هغه کوډ چې تاسو ایمیل ته بیا در ولېږي، ستاسو کوم ایمیل آی ډي ده هغې ته تاسو ته کوډ در ولېږي. زه اوس ورځم، تاسو وینئ دغه د ما سره برید الکتروني، او هلته جیمیل هم ورته وایي، جیمیل چې کوم ورته وایي لکه جیمیل ته بیا در ولېږي. زه دلته اوس ګورم ماته کوډ لا نه دی راغلی، دغه دی راغلو. دغه کوډ زه راخلمه، دغه دی 558133 دغه ماته کوډ راغلو. دا به زه اوس ور داخل کړم، تاسو وینئ هیر شو رانه لږ صبر 8133 دغه دی. نیکسټ مې ووهلو. اوس له ما کوډ غواړي چې ته یو کوډ ور داخل کړه. دلته تاسو په یاد ولرئ ډېر خلک دلته غلطي کوي. تاسو کوم وینئ مثلا ما دغه درته ولیکلو افغانستان، او بیا مې دغه لاندې د بیخ کرښه ورکړه، او بیا مې 314 ولیکل. دغه بالکل صحیح کوډ دی. په دغه ډول به تاسو لیکئ. په اخره کې به انسي ورکوئ، په اخره کې او د انسو او د لیکلو تر مابین یا د لیکلو تر مابین دغه د کرښه مې چې کومه ورکړې د بیخ کرښه دغه ورکولی شئ. له دې پرته که د بیخ کرښه نه ورکوئ، تپه یې ورکوئ نری غوندې کې ډاټ چې ورته په انګلیش کې وایي هغه هم ورکولی شئ، او یا د مابین کرښه چې کومه ده په مابین کې چې کومه کرښه ورکول کېږي هغه هم ورکولی شئ. پرته له دغه نه کوم دغه ای د ګردۍ ای نشان چې کومه دی اصل کې دغه یوزر نیم چې کوم نشان دی یا داسې نور نشانونه دغه پکې نشئ ورکولی، دا پکې ممنوع دي، دا پکې نشئ ورکولی. او د برنۍ چې کومې درې نښې دي تاسو ټیک نشان هم ورسره وینئ، دغه ټیک نشان یې پرې کړی دی صحیح نشان، او بل سره مې د کراس نشان کړی دغه. یا له دې پرته نور چې کومې علامې دي هغه نور هېڅ نشئ ورکولی، یوازې دغه علامې پرې ورکولی شئ کومې علامو سره چې ما د صحیح نشان کړی دی. او غوره بهتره خبره دغه ده چې په دې ډول جوړ شي لکه کوم چې ما جوړ کړی دی. دغې کې یادول هم اسانه وي، لکه درته یادېږي به اسان یا داسې نور. معنا ده چې په دې ډول که تاسو کوډ ورکئ هغه به تاسو ته انشاءالله چې کامیاب کړي. که کامیاب نشو یو ټکی دوه ورته بدل کړئ، ځکه چې شاید په هغې کې فرق وي. ښه دا خو شو. اوس راځو نیکسټ وهو. دلته اوس یوزر نیم غواړي، یوزر نیم به تاسو ور داخل کئ، هغه به هم عیناً په هغې ډول ور داخل کئ، خو موږ هلته لاندې کرښه ورسره اچوله، دلته به ډاټ یا ټکی چې موږ ورته وایو پښتو کې هغه به ورسره واچوئ، نو انګلیش کې چې ورته کوم ډاټ وایي هغه به ورسره واچوئ. او دې کې به ټول حروف په وړو ورکئ، په غټو اے بي سی به یې نه ورکوئ، بلکې ټول حروف به په وړو ورکئ، او چې کومه ده ټکی به ورسره واچوئ، او هغه کرښه به نه ورسره اچوئ، کومه لاندې کرښه وي یا بره کرښه یا د درمیان واله کرښه، فقط دلته ټکی به ورسره اچوئ. په څه کې د لیکلو تر مابین یا د لیکلو او د انسو تر مابین. او دا په یاد ولرئ په دې کې د 15 حروفو نه ډېر حروف نشئ لیکلی، او په کوډ کې له 20 حروف نه ډېر حروف نشئ لیکلی، اقل حد یې 8 حروف دي. نیکسټ مو ووهلو، دغه راته راغلل. دغه اوس پروفایل ګورو، نام او یوزر نیم هر شی مو لیکلی دي تقریبا، چې پاتې دي هغه څه دي راځو هغه ګورو. وصف پاتې دی، یعنې کوم څه لیکل چې ورسره لیکئ خپل د خوښې لیکل هغه ورسره ولیکئ، او بل ډیټ اف برت چې کوم ورته مونږ او تاسې د پیدایش دغه ورته وایو، تاریخ ورته وایو، د پیدایش تاریخ به ورسره ولیکئ او بس. او بالاخر اخري شی پاتې شو چې انځور ورته اخیستل دي، انځور به ووهئ، دغه درې نشانه به درته راشي، تاسو ورته د ګلرۍ نه انځور راواخلئ. زه ورته د ملا صاحب یعقوب مجاهد حفظه الله انځور راخلم، او دغه ده، او ستاسو د دغه آی ډي جوړه شوه کاین ماسټر.
راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله د کاینماسټر په اړه مفصل خبرې کوو او ټول هر حرف به درته ښیم. له دې پرته د پیکسلا، پیکسارټ، داسې نور د هر شي په اړه به انشاءالله تاسو ته په دې چینل کې معلومات وړاندې کېږي. تاسو زموږ ملتیا وکئ او چینل چې څومره کېږي در سره نشر یې کوئ. او بالاخر اخري خبره زه دا کوم، شرط په ټولو باندې کوم چې له دغه ویډیوګانو او له دغو معلوماتو به تاسو غلطه فایده نه پورته کوئ. که مو غلطه فایده ترې پورته کړه، د قیامت ورځ به زما لاس تاسو به ګریوان وي. اسلام دین و بین اسلام ته ترې خدمت وکړئ، یا ترې هیواد ته خدمت وکړئ، پښتو ته ترې خدمت وکړئ، خپل قام ته ترې خدمت وکړئ. که مو غلطه فایده ترې پورته کړه، قیامت په ورځ به د الله په نیز ستاسو لاس، ستاسو ګریوان او زما